ژوندی وم خو په مړو باندې شمار ومه په دار وم پښتون ومه بې حده وفادار ومه په دار وم ډېره مننه ولاړ ومه خاموش او په رو رو به سوځېدمه ولاړ ومه خاموش او په رو رو به سوځېدمه بیخي لکه د خپل چم د چینار ومه په دار وم په دار خو ومه هسې چې دا څه ته په تلوار وم چې خدای خبر زه څه ته په تلوار ومه په دار وم ډېره مننه او زما ازارول ورکې د خلکو مشغوله وه زما ازارول ورکې د خلکو مشغوله وه زه داسې تماشه داسې کردار ومه په دار وم ته هم یو اوسېدونکی د دې ښار وې ستا مزې وې زه هم یو اوسېدونکی د دې ښار ومه په دار وم او معاذه زه نغمه ومه د ژبې په سر مړه وم معاذه زه نغمه ومه د ژبې په سر مړه وم معاذه زه په مثل د قرار ومه په دار وم پیخ په عذاب یمه خبرې عذاب څه ته وایي پیخ په عذاب یمه خبرې عذاب څه ته وایي ډېر زیات خراب یمه خبرې خراب څه ته وایي دا ستا خو ټول ښایست په یو غزل کې هم راځي شي دا ستا خو ټول ښایست په یو غزل کې هم راځي شي زه خو کتاب یمه خبرې کتاب څه ته وایي ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات مینه محبتونه او ښه ساعتونه مې ومنئ خپرونه دا غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې مونږ د خیبر پښتونخوا د زلمو لیکوالانو سره د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ خصوصي مرکې کوو د هغوی ژوند پوښتو او هغوی سره د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو شعرونه ترې ریکارډ کوو په دغه سلسله کې نن مونږ د ملاګورو د دنګو دنګو غرونو ته راغلي یو چېرته چې د ملاګورو ذکر وشي نو هلته بیا د معاذ ملاګوري نوم چې کوم دی هغه ذهن ته سړي راځي معاذ ملاګوري ډېر پښتونپاله شاعر یو ډېر میلمهدوست سړی په پښتو مین په پښتنو مین په خاوره مین په ژبه مین په ادب مین سړی دی ډېر ښه شعر لیکي تقریبا 3 مرکې ورسره زمونږ شوي دي او دا 4مه مرکه ده چې زمونږ دغه ناستې ورسره راجوړ دی یو څو خبرې ورسره کوو او بیا به کلامونه ورو تازه ما صاحب تاسو ته هرکلی مینه دی وعلیکم السلام ډېره مننه غازي نادان صاحب او دا ستاسو چې کومې خبرې وکړې یقین وکړه چې زه په ځان کې دغه ځای نه وینم او الله تعالی دې ستاسو دا د پښتو خدمت همداسې قایم او دایمه ساتي او الله تعالی دې ستاسو له نور هم همت درکړي چې دا کوم ستاسو د پښتو خدمت کوئ د پښتنو دپاره ګرځئ او د پښتو د پرمختګ دپاره ستاسو کومې هلې ځلې کوئ نو د دې د لا پرمختګ په هیله باندې زه د الله تعالی نه پروت یم او زه دا دعا کوم چې الله تعالی د ستاسو نور سبا چې کوم راځي سبا نور مستقبل دی د لا بشپړ مستقبل په هیله باندې چې الله دې نور هم ښه کړي الله مو آباد ساته ډېره مننه ډېره زیاته مننه ما صاحب څنګه چې ما په پیل کې ویل چې زمونږ 2-3 مرکې شوي دي مخکې په هغې کې ستاسو د ژوند په اړه پوره معلومات دي د شاعرۍ په اړه ملګري کولی شي چې هغه وګوري هغې نه به ډېر ښه زده کړي ما صاحب یوه پوښتنه صرف لرمه چې ستاسو ژوند څومره حده پورې تاسو مطمئن یئ او زمونږ ملګرو له نن سره وړي د ژوند د اطمینان خبره که غازي نادان صاحب وشي نو ژوند د مصایبو په داسې دایرو کې راګیر شوی دی چې اطمینان خو نه خو مونږ په دې زور کې هر ټایم لګیا یو چې تیر شي بس دا د الله کرم دی چې تیریږي او لږ په ښه طریقه تیریږي نو په دې باندې د الله نه ډېر راضي او راوړي مې غزلې دي نو کوشش وکړم چې غزلې ستاسو د دې چینل په وساتت باندې ټولو پښتنو ته ډالۍ کړم او الله دې وکړي چې د ستاسو د ټولو پښتنو د پامه ښې وګرځي نو هغه د چا خبره د زوړ غزل نه به شروع نه کوئ نه د نوي کلام نه به شروع کوئ ډېر زیاته کوشش به وکړم انشاءالله چې نوي کلام نه وکړم د
غزل نه مخکې به څو شعرونه ووایم چې که پې هر څومره د بنده سر له زندۍ راځي که پرې هر څومره د بنده سر له زندۍ راځي مینې اکثر له مقتلونو نه ژوندی راځي. ډېر ښه یار. ډېره مننه. او د شوګیرو په سرحدونو کې مې ځان ورک کړی. د شوګیرو په سرحدونو کې مې ځان ورک کړی اوده کېدو له به مې بیا کله سپوږمۍ راځي. واه واه واه. ډېره مننه. د شوګیرو په سرحدونو کې مې ځان ورک کړی اوده کېدو له به مې بیا کله سپوږمۍ راځي. او غزل دی چې که هر څومره زړه نری لرو جانانه، که هر څومره زړه نری لرو جانانه، خو د ښکلو پکې ځای لرو جانانه. ډېر ښه. ډېره مننه. مسیحا لرو او درد لرو جانانه، مسیحا لرو او درد لرو جانانه، په خندا کې اسویلې لرو جانانه. ډېر ښه. ډېره مننه. او ستا کوڅې له ورځ کې 3 واره راځم. ستا کوڅه کې ستا کوڅې له ورځ کې 3 واره راځم، اخر مونږ هم زړګی لرو جانانه. ډېر ښه. ډېره مننه. او ستا د ظلم ځایېدل به ورکې ګران شي، ستا د ظلم ځایېدل به ورکې ګران شي، مونږ وړوکی کورکۍ لرو جانانه. ډېر ښه یار. ډېره مننه. او خرې ورې ارادې لرو جانانه، خرې ورې ارادې لرو جانانه، خو په فکر کې غمې لرو جانانه. ستا په څنګ کې خو سم ستوري راټول شوي، ستا په څنګ کې خو سم ستوري راټول شوي، د معاذ ورکې کمې لرو جانانه. ډېر ښه یار محاسب. نور به څه. ډېره مننه. غزل دی چې امیدونه مې بلها دي او بلها دي، امیدونه مې بلها دي او بلها دي، اندېښنې دې د وفا دي او بلها دي. ډېر ښه. او واهمې ټولې خورې ورې پرتې دي، واهمې ټولې خورې ورې پرتې دي، ارمانونه وارخطا دي او بلها دي. ډېر ښه. ډېره مننه. او امین زر وایه لالیه زما لاس کې، امین زر وایه، امین زر وایه لالیه زما لاس کې، دعاګانې په ژړا دي او بلها دي. ډېر ښه یار. ډېره مننه. او ما ته کشف زنکدن کې داسې وشو، ما ته کشف زنکدن کې داسې وشو، دا کیسې د مسیحا دي او بلها دي. ډېر ښه. ډېره مننه. او پریزاده یقیني ده چې را درومي، پریزاده یقیني ده چې را درومي، خوشبویانې په هوا دي او بلها دي. ډېر ښه. او ستا یادونه د هجران په توره شپه کې، ستا یادونه د هجران په توره شپه کې لکه ستوري په رڼا دي او بلها دي. او خواهشونه مې معاذه د کتو دي، خواهشونه مې معاذه د کتو دي، او په لار د ارتقا دي او بلا دي. معاذ به یو کلام بل اورو. نو ډېره مننه. غزل نه مخکې به یوه کیته ووایم چې په مضطربه نفسیاتو کې تنها د مینه، په مضطربه نفسیاتو کې تنها د مینه، چې د اظهاره پورې ورسي نو سر وخوري، او د خاموشۍ سره خبرې هم نشه کی سړی، د خاموشۍ سره خبرې هم نشه کړي سړی، خو چې خماره پورې ورسي نو سر وخوري. ډېر ښه. غزل دی چې ستاسو ته ډالۍ غزل ټول چې هوا دومره کافره لګېدلې د صاحبه، هوا سلیمان صاحب، هوا دومره کافره لګېدلې د صاحبه، چې مړه شمه مې لاسو کې نیولې د صاحبه. ډېر ښه. او وجود خو مې لا پرېږده چې په سرو وینو ککړو، وجود خو مې لا پرېږده چې په سرو وینو ککړو، اروا مې هم په وینو لمبېدلې د صاحبه. ډېر ښه.
او زما په اوږو ناستې فرښتې هم په ژړا دي زما په اوږو ناستې فرښتې هم په ژړا دي سلګۍ مې ځنکدن ته ژړېدلي ده صاحبه ډېر خیر ډېره مننه او ستا زغره جهالت ته اغوستلي ده صاحبه ستا زغره جهالت ته اغوستلي ده صاحبه ما توره د قلم پورې تړلي ده صاحبه ډېر خیر زه ویښ وم ورته ناست له دغې یارې چې پا نسي د یار د غم بلا مې اوده کړې ده صاحبه ډېر خیر او زما نه څه شی غواړي زه په خپلو اوږو بوج یم زما نه څه شی غواړي زه په خپلو اوږو بوج یم ما خپله زندګي سمه زبېښلې ده صاحبه ډېر خیر ما زه دلته حق غوښتل ګناه ده په دې ښار کې که حق غوښتل ګناه ده نو ما کړې ده صاحبه ډېر ښه ډېره زیاته غازي نادان صاحب د ستاسو په راتګ زیار او دا دومره اخیره کې به څه ویل غواړئ اخیره کې دا وایم چې ملګرو مخکې په اولني پروګرام کې ما دا پیغام ورکړو دا پیغام زه بیا ورکوم چې خپل نیت تر هغې حده صفا ساتل پکار دي چې انسان په دې دعا ونه یریږي چې یا الله زما په جولۍ کې زما نیت وغورځوي نو که زموږ نیتونه صفا شي زموږ موسمونه به هم ټیک شي او که زموږ نیتونه صفا شي زموږ کردارونه به ټیک شي او چې زموږ کردارونه ټیک شي نو په موږ باندې مسلط کوونکي حکمرانان به په خپله باندې ټیک شي نو الله تعالی دې زموږ د نیتونو د اصلاح طاقت موږ له په خپله راکړي چې زموږ نیتونه صفا شي ډېره مننه غازي نادان صاحب خوشحاله اوسئ قدرمنو دا موږ سره د ملاګورو د دنګو غرونو ښاغلی معاذ ملاګوري صاحب چې تاسو واورېدو او زما یقین دی چې دا مرکه به ستاسو د نورو مرکو په شان دا هم خوښ شي په اخره کې زموږ ملګری سلیمان قتال غازي نادان او معاذ ملاګورو په دعاګانو کې یاد ساتئ آباد اوسئ